امنیتي ځواکونو د غلو هغه ډله نیولې چې له دوو ورونو څخه یې پیسې په زور اخیستې وې. دغه دوه ورونه چې د کابل چارهیي شهید په سیمه کې له صادق نومي کس څخه خپل د کور د ګروۍ پیسې اخیستې او وروسته ورته د صادق نومي کس له لوري پلان جوړ شوی و او له دغه دوه ورونو بصیر نومي او رفیق څخه د غلو د یو بانډ په واسطه پیسې اخلي او وروسته یې په چاقوګانو هم وهي. دوه کسه ورونه چارهیي شهید ته په خپل د کور پیسو پسې تللي وو. صادق نامې ورته پیسې تسلیم کړلې چې بیا یې وروسته ګیم په جوړ کړی و چې دا پیسې بیرته د دوی هلکانو نه واخلي. نو صادق نامې چې د غلو یوه ډله د هغوی سره دا ارتباط کې و، هغوی ته زنګ وهلی و او راغوښتي وو او پلان یې جوړ کړی و مخکې د دې نه چې دوی ته پیسې وسپاري. صادق نومي کس چې بصیر نومي ته کور په ګرو ورکړی و، د هغه پیسو له سپارلو وروسته صادق نومي کس د پلان په اساس له دواړو ورونو څخه د قصبې په سیمه کې د غلو د یوې ډلې په واسطه پیسې اخلي چې یاد کسان د صادق نومي کس ملګري وه. صادق نومي د پیسو د غلا قضیه داسې بیانوي. با مقدار $3000 با نفرم عمرنام و بصیرخان نام من تسلیم کردم و رفیقای ما زنگ زدم گفتم بره از قصبه میره از کوچه سنگفرش پیسه را پس از پیشش بگیره و گرفتن پیسه را آمدن دیگه به مقدار $1000 به من رسید، $900 به تمیم نام رسید، دیگه $1100 هم به سهراب نام رسید. توسط نیروهای مجاهدین از حوزه 15 گرفتار شدیم. پیسه از ما بود میدادیم به بصیر نام به خاطر خانه را پیش ما گرفته بود، گرو کرده بودیم ما، گروی از او خلاص می‌کردیم. د امنیتي حوزې مسؤلین د دغه غلو د نیول کېدو او پلان په تړاو داسې وایي. پلان یې داسې جوړ کړی و چې 2 کسه به په موټر سکیل ځي او 2 کسه نور به په موټر کې دوی تعقیبوي. نو دوی د قصبې ممر سرک کې دغه کم خلک چې پیسې ورسره وي دوی خپل کور ته روانو. نو په لاره کې دغه موټر سکیل والا درولي دي، راباستلي او دوی وهلي دي او پیسې ترې اخیستې دي. نو دا چې کله دا خلک موږ ته دلته عریض شولو نو موږ لاس په کار شولو، موږ کامرې چک کړلې. نو هغه د کامرو د چک په نتیجه کې موږ وکولی شو چې دغه کسان تثبیت کو او ونیسو. نو صادق نامې ونیول شو چې دغه پلان جوړ کړی و او د دې کم ملګري چې هغوی ټول ونیول شو. پیسې بیا دوی خپل منځ کې دغه $3000 تقسیم کړ. یو بل تن غل چې د غلا په تور نیول شوی او یاد کسان په چاقوګانو وهلي د پیسو د غلا کیسه داسې کوي. با گفته صادق یک نفر پیسه میداده تقریبا $3000 که ما را گفته که چیز کنینک شما رایشان رو بگیرینک پس دوباره پیسه را از پیش از او بگیرینک. ما گرفتیمک کار موتورسیکل رفتیمک نفر را تعقیب کردیمک تا قصبه تا کوچه سنگفرش رایش گرفتیمک تا شدیمک. اول سرابنام تا شده، بعد از که او دست به یخنگ بودگه شده نفر دیگه که از موتر پایین شده ما تا شدمک ما مجبور شدیم دست اندازی میکردن. یک چند چاقو از پیش ما خوردک زخمی شدک. بعد از او دوباره پس د موتورسیکل ششتیم و پیسه را گرفتیم و حرکت کردیم آمدیم. نیول شوي غله له خپله کاره پښیمان دي او زیاتوي چې په راتلونکي به داسې کړنو لاس پورې نه کړي. پیسه را تقسیم کردیم دیگه تقریبا 900 به من رسیدک، دیگه 1100 به سهراب نام رسید، 1000 به صادق نام رسید. دیگه ما از کار خود پشیمان هستیم. نیروهای امارت اسلامی حوزه 15 دستگیر شدیم از پروژه تایمنی. په 15مه حوزې کې په ساحه کې تقریبا د 8000 پورې کامرې نصب کړي دي چې د دې نتیجه لکه دا اوس چې تاسو ګورئ دغسې نورې قضیې موږ په دې کامرو باندې تثبیت کړي دي او لاسته راغلي دي. سره تمام شوې ده. هیوادوال هم ډېر خوشحاله دي. سهراب و تمیم نام موتورسیکل گرفتن و واده که پیسه را تسلیم شد موتورسیکل گرفتن پشت ازی رفتن. وظیفه ما می بود ما برای گفتن این فرزاد اوور ما فرزاد رفتیم تا سرک ودر. بعد از او آمدن پیسه را تقسیم کردن و ما را که آمدن $400 دادن. $400 امریکایی ما را دادن. توسط نیروهای مجاهدین حوزه 15 گرفتار شد. رفیق او بصیر نومي بیا له دوی څخه د غلو له لوري د پیسو د وړلو قضیه داسې بیانوي. مورد تلبیس از خاطر پیسه در چارهیي شهید در چارهیي شهید تلبیس بیادر گفت بیا پیسه را بگی. بعد از او بچهش گفت بیادر ما گفتم ماجی صاحب ما پیسه را نمیگیرم. بعد از او باز مرا ساعتای 4 بجه 4:30 بجه بود که بچهش زنگ زد که پدر ما کار داره
بیا پیسه را تسلیم شد. تو موتر حساب کرد 2000 باز 1000 دیگه حساب کرد پیسه را دست ما داد. گفت حساب کرد ما دا پیسه حساب کردن پیسه که بودم. گفت خیلی باشه یک ویدیو ما از پیشت میگیرم. ویدیو میگیریم. باز برادرم صدا کرد ما برادر پدر ما چقدر معامله کردیم ویدیو نگرفتیم. بعد از گفت نه باش کدام کدام گپ سر شما نشه ما ویدیو تون میگیریم. با ما گفتم برو کدام گپ نیست که ویدیو ما میگیری خیر بگی. ما مت آمدیم از سرک در سرک موتر فروشی آمدیم در سرک ما مرکز دور خوردیم. در نزدیکای کوچه بودیم که یک موتورسیکل تیز آمد دروب برید موتر استارت کردیم. ما نو دور میخوردیم که استارت کرد گفت پارت پیسه را پارت ما که تو فنکشن را که گرفت گفت کش کرد گفت پارت پیسه را که میزنم تا از این موتر که پایین شدم دیگه امید زده میره یعنی جیبم دست انداخته میره دین جیبم این پیسه را گرفتن پیسه را گرفتیم بریم تیز کردن. باز پیسه را که گرفتن موتورسیکل چالان بود تو رفتن طرف پاس می جغلاندازی پایین رفتن باز نادرک شدن دیگه گم شدن دیگه چیز حسابشون نرفتن. برادرم گفتم یک خبریم اوزه 15 آمدیم در حوزه 15 ایجا نوکریوال بود گزارش که گرفت. ما در مجموع از امارات اسلامی افغانستان از قماندانی امنیه ولایت کابل از آمریت حوزه 15 و از عمر صاحب کشف و عمر صاحب جنویی از هم از یک سپاس گزار هستیم و تشکری میکنیم. خداوند همه اشیا را صحت و عافیت نصیب گردانه همیشه کامیاب باشن که اینمی تو مردم اذیت میکنن یا را دزگیر میکنن و مردم آرام آسوده هستن. فضل خدا تا فعلا دیگه ما بسیار جای افتخار از جای شکرگزاری از پروردگار هستیم که دولت امارات اسلامی ما افتخار ماست. وړاندې هم امنیتي ځواکونو ګڼ شمېر هغه کسان نیولي چې له خلکو څخه به پیسې په زور اخیستې او یا به هم د خلکو له کورونو څخه به غلاوې کولې.